زما عزتمندو د شعبان د میاشتې د ختمېدو نه مخکې دا وظیفه او دا عمل تاسو کوئ. ډیره عظیم الشان وظیفه ده، ډیره باکماله مجربه وظیفه ده. دا وظیفه به ان شاء الله تعالی د ستاسو ژوند بدل کی. د ستاسو د ژوند هغه ناممکنه حاجتونه چې لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي، د دې عظیم الشان میاشتې د اختتام نه مخکې به الله جل شانه د ستاسو دغه حاجتونه پوره کړي. دغه ناممکنه مرادونه به الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو چې دا موقع مونږ ضایع نکو، ډیره حیران کونه او اثر کوونکې وظیفه ده. دا به تاسو د شعبان په میاشت کې کوئ. دا داسې وظیفه ده چې د دې نه مخکې به تاسو دا وظیفه لا تر اوسه پورې په دې میاشت کې نه وي کړې. د ژوند هره پریشانی، د ژوند هر مشکل، هر تکلیف او هر بیماری دا به الله جل شانه ختم کی. الله جل شانه به تاسو ته د دین نجات در نصیب کی. لہذا زما عزتمندو د شعبان المعظم د دې مبارک د میاشتې د ختمېدو نه مخکې دا مختصر عمل، دا آسان عمل، دا خاص وظیفه تاسو کوي چې دا مقدس تاسو نه ضایع نشي. ډیره حیران کونه او اثر کوونکې وظیفه. دا داسې وظیفه ده چې د دې بشان وظیفه به تاسو په دې میاشت کې نه وي کړي. د ژوند هر پریشانی، د ژوند هر مشکل، هر تکلیف، هر بیماری دا به الله جل شانه ختم کی. الله جل شانه به تاسو ته د دین نجات در نصیب کی. لہذا زما عزتمندو دا ډیر خاص عمل دی، مختصر عمل دی او اسانه وظیفه ده چې دا مقدس تاسو نه ضایع نشي او د الله جل شانه د دربار عالیه نه خپل حاجتونه ضرور قبول او منظور کړي. زما عزتمندو د شعبان المعظم ډیره بابرکت میاش او ډیره پر نور لمحات والا میاش خپل اختتام طرف ته ورنږدې ده. الله جل شانه دې زمونږ تمام عبادتونه، ذکر، اذکار، تلاوتونه چې مونږه سهم عبادتونه کړی دي په خپل دربار عالیه کې د قبول او منظور وګرځوي. الله جل شانه دې په مونږ باندې دا موقع، دا عظیم الشان لمحات بار مونږ باندې په ژوند کې راولي. په دې بابرکت میاش کې، په دې عظیم الشان میاش کې چې کوم یو انسان ته الله جل شانه د عبادتونو، د ذکر، اذکار، د قرآن عظیم الشان، د تلاوت، د وظایف توفیق او طاقت ورقي، نو دا به ډیر خوش قسمت انسان وي. ځکه چې زما عزتمندو دې پس یو ډیره بابرکت میاش او د فضایلو نه ډکه میاش بل را روانه ده چې هغې ته د رمضان المبارک میاش ویل کېږي. زما عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې شعبان المعظم دا زما میاشت او رمضان کریم دا د الله جل شانه میاشت. لہذا چې کم یو انسان ته د شعبان په دې میاشت کې د عبادت، د ذکر، اذکار او د قرآن مجید د تلاوت سعادت نصیب شو، نو دا ډیر خوش قسمت انسان دی، دا ډیر نیکبخت انسان دی. خو پکار د زما عزتمندو چې مونږ د شعبان المعظم د میاشتې ختمېدو نه مخکې توبه طایب شو، چې الله جل شانه ته منت کو، زاری کو او د خپل ګناهونو بخشش طلب کو. خپل ګناهونه الله جل شانه باندې معاف کو، چې الله جل شانه مونږ ته په دې مبارک او میاشتو کې د عبادتونو کول توفیق را نصیب کی. زما عزتمندو د الله جل شانه له طرف نه هر وخت په خپل بنده باندې، په مسلمان باندې رحمتونه راوریږي چې مونږ دا موقع ضایع نکو او د شعبان المعظم چې دا یو څو ورځې پاتې دي چې دا مونږ ضایع نکو، د دې نه مونږ فایده واخلو. ځکه چې زما عزتمندو دا پته نه لګي چې آیا په مونږ باندې به بله د شعبان میاشت راځي او که نه. لہذا زما عزتمندو چې زمونږ څومره مسائل دي، څومره حاجات دي، څومره پریشانی دي، څومره د رشتې متعلق رکاوټونه او بندشونه دي، یو ځای کې رشته کول غواړي او په هغې کې مختلف قسمه مسائل را پیدا کیږي،
یا یو کس ته یا یو جنې ده هغه من پسند ځای کې رشته کول غواړي نو دې دپاره هم تاسو دا عمل کولی شئ. دا وظیفه د هغې دپاره هم ډیره زیاته مجربه ده. یا زما عزتمندو د چا د کاروبار او روزګار مسایل وي، کاروبار او روزګار یې نه وي، نو دا وظیفه دی وکړي الله جل شانه ورته کاروبار او روزګار ورنصیب کی. یا د چا کاروبار او روزګار وي خو پای کې خیر او برکت نه وي یا دکان وغیره نه چلیږي نو د هغې دپاره هم تاسو دا مبارک عمل کولی شئ. او خصوصا د بهر ملکونو مسافرو دپاره دا ډیر بهترین او مجرب عمل دی چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. یا زما عزتمندو تاسو بیماری کې مبتلا یې، تکلیف او درد کې مبتلا یې، یا د ستاسو یو جایز مسله ده هغه تاسو حل کول غواړئ نو د هغې دپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. لہذا زما عزتمندو د دې وظیفې په ذریعه باندې تاسو خپل حاجتونه خپل مرادونه پوره کړئ. ان شاء الله تعالی ستاسو په ژوند کې به الله جل شانه عظیم الشان انقلابات راولي. خو په شرط د دې زما عزتمندو چې ناامیدي به نه کوئ، ځکه چې ناامیدي کول د الله جل شانه د ناراستیا د خفګان سبب ګرځېږي. خصوصا زما عزتمندو شب برات را روانه ده، 15 شعبان را روان ده چې مونږ په دې کې خصوصي عبادتونه وکړو، منځونه نفلونه وکړو، د قرآن مجید تلاوت وکړو، دعاګانې وغواړو. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. د دې وظیفې ترتیب دا دی چې دا وظیفه تاسو خپل کاروبار سره هم کولی شئ. تاسو دکان کې کار کوئ، پټي کې کار کوئ، په کوم ځای کې هم تاسو یې نو دا وظیفه او دا عمل تاسو کولی شئ. ترتیب او طریقې کار زما عزتمندو د دې وظیفې دا دی چې د ټولو نه مخکې به 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي وي. د دې نه پس به دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه، سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. دا به زما عزتمندو تاسو 314 پیرې روزانه لولئ او بیا به اخره کې 3 پیرې درود شریف تاسو ولولئ. ستاسو زړه ته به یو سکون او اطمینان او راحت او آرام ملو شي. د دې نه پس به د دعا دپاره لاس پورته کوئ، د الله جل شانه نه به د رزق حلال دپاره دعاګانې وغواړئ، یا د چا د رشتې مسایل وي یا د کاروبار مسایل وي. ان شاء الله تعالی تاسو به د دې عظیم الشان وظیفې هغه لوی عظیم الشان انقلابات مخصوص کړئ. زما عزتمندو دا وظیفه په خپله هم وکړئ، خپل وروڼو دوستانو ته هم د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړئ. ملاویږم متاو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.